اے پیغمبره الله وی یو سړی دی په الله ایمان ساتي، یو سړی دی په پیغمبر ایمان ساتي، یو سړی دی په آخرت ایمان ساتي، کیدی نشي الله وی چې د محبت دا هغه چا سره وکړي چې څوک دشمني کوي د الله سره او د الله د پیغمبر سره. نن سبا خو خیر محبتونه ټول د پیسو دپاره دي، څه دپاره دي؟ په بچو کې کم بچې ډېر خوښي چې چا سره پیسه ډېرې، او د بچو هم هغه پلار ډېر خوښي چې پیسې ورسره ډېرې، دوی له جایدادونه ګټلي او حالات یې برابري نه، بس بیا الله باباجي بچ ورکړي، الله دا دین د لاسه محبتونه نه دي، ټول دنیا ده. تر دې چې د پلار او د زوی رشته هم نن سبا هغه د دنیا د لاسه قایمه شوې، او ورور خو پرېږده. نو چې کوم ورور په وروڼو کې غریب وي اکثر یې څوک تپوس هم نه کوي، اګر که دیندار وي، نو دینداري ولې وایي څه کوو؟ وایي زمونږ د دیندارۍ سره څه کار، دا سره خو یې ریالو نه یو تش پاڼې ګرځي. او چې مالدار وي نو که دا ورور چې مالي حالت یې کوي، که دا ورور لمونځ نه کوي څه نقصان شته؟ نه. که دا ورور فلمونه ګوري څه خبره ده؟ نه. که دا ورور ګیره خوري څه ګټه خبره ده؟ نه. که دا ورور ډمتوب کوي، که زنا کوي، که شراب څښي، که هر څه کوي، خو خیر دی. خیر دی په دې چې هلته څه تنخواهي مضبوطه ده، پیسې ورسره دي، جایداد یې دی. الحمدلله زمونږ رشتې او مینه محبتونه هغه د څه د لاسه دي؟ د دین د لاسه دي. که زمونږ ورور دی، که پلار دی، زوی دی، که ملګری دی، دا هغه چا سره هم لګي چې الله سره لګي، چې الله سره نه لګي والله که ورسره زمونږ لګي. که دا راته ډېر نږدې وي زه هم ورسره